د لوی او بخښونکي خدای پاک او سپېڅلي نامه قدرمن لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. راځه ما غواړم چې په دغه ویډیو کې تاسو ته دا وښایم چې څنګه کولی شو موږ تاسو په اډوب افټر افیکټ کې پښتو لیکنه وکړو. ګورئ پښتو لیکنه چې دا په اډوب افټر افیکټ CC 2018 کې په ډېر اسانۍ سره کولی شو پښتو لیکنه وکړو، خو په 2019 کې هم کولی شو پښتو لیکنه وکړو، خو یو څه طریقه غواړي، دغه طریقه مو باید زده وي. ګورئ راځم لومړی په 18 ورژن کې پښتو لیکنه کړم، د دې لپاره نیو سیکوینس اخلم. نیو سیکوینس، نیو سالډ یعنی بیکګراوند هم ورته اخلم. ګورئ زه چې کله دلته پښتو لیکنه کوم، دا کیبورډ باید زه پښتو کوم ورته. ګوره په دو شکل سره سرچپه لیکل کیږي. نو یوازې راځم زه دلته په ایډیټ کې پریفرنسز ټایپ باندې چې کله زه کلیک وکم، دلته زه دغه باید ثبت ایشین ته واړوم. اوکې راځم دا یوازې منیمایز کوم، یو دوه ریفریش کله چې ورکم راځم بیرته افټر افیکټ ته. اوس هم څنګه دی ګورئ غیر فعاله دی. نو د دې لپاره چې دغه لیکنه د ما په صحیح شکل راشي مجبور یو ځل زه دغه افټر افیکټ ورته بند کړم، دویم ځل دپاره چې کله خلاص کړم په اسانۍ سره کولی شم. ګورئ دا د اوس سم شو، یعنې که چیرې بند هم نه کړئ کولی شئ منیمایز کړئ، دوه ریفریشه ورکړئ، بیا کولی شئ په اسانه شکل سره پښتو لیکنه موږ تاسو کې وکړو. په دو شکل سره ګورئ دلته مختلف فونټونه دي، فونټونه تاسو کولی شئ ورته انسټال کړئ چې بهیج تتر دی، مثلا بهیج بادر بولډ دی، بهیج نازنین، مختلف فونټونه دي، کولی شو موږ تاسو په دې شکل سره په CC 2018 ورژن کې پښتو لیکنه وکړو. خو دا درته ښایم چې څنګه کولی شو په ټیټ ورژن کې، که چیرې مثلا موږ تاسو اډوب افټر افیکټ ټیټ ورژن استعمالوو، په هغو کې څنګه باید لیکنه وکړو. یوازې مثلا د دغه ورژنو ترمنځ کم توپیر په همدغه کې دی چې ځینې کې پښتو لیکنه مثلا ګوره اسانه کېږي، ځینې کې کیدای شي مثلا یو ټولز اضافه وي، یا مثلا یو ټول ځینې کم وي، یا یو کمانډ ځینې کم شوی وي. یوازې فرق په دغه کې دی. نور ټول کار د 18 19 19 حتی که نور مخکې هم راځي، یوازې اسانتیا به کې راځي. نور کار ټول هماغه شکل چې مثلا په 18 کېږي، په 18 کې هم کېږي، په 19 کې کېږي، په 20 کې هم کېږي. نو راځم د دې لپاره په 18 کې زه اوس څنګه کولی شم پښتو لیکنه وکړم. راځم دا کلوز کوم. ګورئ راځم 18 دلته خلاصوم، راځم نیو کمپوزیشن اخلم، رایټ کلیک نیو سالډ. اوکې ګورئ زه چې کله دلته پښتو لیکنه کوم په دې شکل سره لیکل کیږي. دغه په دلته ایډیټ مینو کې پریفرنسز کې ټایپ نه لري. نو د دې لپاره زه راځم، زه باید دوی ته فوټوشاپ خلاص کړم. کله زه فوټوشاپ باندې کلیک وکړم د دوی لپاره فوټوشاپ خلاصوم، دلته فوټوشاپ کې یوه لیکنه کوم، هلته یې دغه لیر د دوی لیکنې وړم او وروسته کولی شم په اسانه طریقه هلته هم زه پښتو لیکنه وکړم. ښه د دوی لپاره زه باید راشم نیو صفحه واخلم، په دو شکل سره ځم ټکسټ اخلم. که چیرې مثلا دلته تاسو په فوټوشاپ کې لیکنه نشوی کړلی، دا ایډیټ ته راځئ، پریفرنسز په دو کې عین لکه د 18 هغه ورژن کې افټر افیکټ کې چې موږ تاسو پریفرنسز ته ټایپ ته راتلو، په دې کې هم ټایپ دلته ګورئ شته دی. د دو طریقه کولی شو موږ تاسو دا ګورئ تیار اوښتی دی. راځئ ماسې دلته زه راځم او اوس د 18 دپاره یو څه لیکم، د 18 ورژن دپاره. ګورئ دا شو. راځم دا یوازې څنګه کوم، په پروجیکټ کې سیو کوم. راځم چیرته سیو ته، سیو ورته چې ډیسکټاپ باندې
اوس چې کله راشو ګورئ دلته پروجیکټ باندې سیو شو نو دوی لپاره راځم دا څنګه کوم بیرته کلوز کوم دا چې کله کلوز شو راځم دلته دا لیر زه باید د لرې کړم د بل ټکسټ راځم چیرته فوټوشاپ فایل امپورټ خو دلته امپورټ ګورئ امپورټ کاینډ کې باید موږ تاسو کمپوزیشن ورته انتخاب کړو ایډیټیبل لیر سټایل دلته دا ورته انتخاب وو اوکې ګورئ دا چې کله اوکې شو راځم دا راخلمه دلته دغه ټول فولډر مې راواخیستو صحیح ده ګورئ دوه لیر دي دغه لیر زه کله چې هایډ کړم ګورئ دلته بسم الله شته ده نو دوی دپاره چې زه لیر کې اوس کومه لیکنه نشم کړلی نو دوی دپاره راځم لیر ته لیر کې باید زه ښه باید لیر انتخاب وي راځم دلته convert to editable text په دو باندې کلیک کم ګورئ اوس کولی شم مثلا پونټو کې هم تغییر راولم راځم دلته ګورئ ټیکسټ د لرې کومه په دې شکل سره ګورئ کولی شم څنګه وکم په اسانۍ سره یو څه پښتو باندې کې ولیکم په دې شکل سره کنټرول ای مثلا پونټونه دي دلته مختلف پونټونه دي کولی شو پونټو کې تغییرات راولو نور دلته مختلف سایز هر څه چې نور کې کوي دلته پښتو لیکنه نور که غواړئ لیکنه کې وکړئ هم په همدې شکل سره په اسانه طریقه کولی شو موږ تاسو لیکنه کې وکړو که څه هم په 18 ورژن کې اسانه ده خو په 18 کې هم دغه طریقه لري کولی شو چې لیکنه کې وکړو نو په دې هیله چې له دغه ویډیو څخه مو څه زده کړي وي تر بلې ویډیو د خدای په امان